شاه زمان څو وار لښکر راټول کړ چې لاهور ته به رسېده، دلته به پر هرات برید وکړ ایران، درته به دی راوګرځېده. میله ده دا دوه پنجاب په دواړه د افغانستان په سرحداتو کې شامله وو. دا د احمدشاهي دورې زموږ سرحدات دي. ګل په دې خوشحاله و چې که شاه شجاع زه هلته کابل کې کښېنوم دا به زما لاس پوڅوي وي او دا وطنونه ماته راځي. نو دا وخت دوی فارورډ پالیسي ډیزاین کړه، پر مخ تګ. په 1818 کې پېښور سقوط کړ. تاسې دلته کله خبرې کواسته چې د سر امن، زما د ژبې امن، زما د کلتور امن، زما د خاورې د معدنیاتو امن، دا امن به تاسو ته خپل ریاست درکوي چې ستا ریاست وي، ستا د ژبې وي، ستا پر جغرافیه جوړ وي. پردي ریاستونه دا امن تاسو ته نشي درکولی، نه فرنګي درکولی شو، نه پنجابی درکوي. په دې ټوله سیمه کې متمدن خلک پښتانه وو. د هغې ثبوت پروت دی. داسې نه دی چې پر ما باندې پښتون شاونیزم پر ما نه دی سپور. اولنی کتاب چې زموږ په سیمه کې نه بلکې که زه دا درته وایم چې په نړۍ کې تر تورات او تر زبور هم مخکې دی، دا وید دی. وید د پښتون په وطن کې لیکلی شوی دی. یو کتاب چې لیکل کېږي دا د قوم هغه تمدن ښکاره شي چې دا واقع با متمدنه خلک دي. په اوستا کې، په وید کې یا نور د دنیا کتابونه دي، په دې کې د افغان سرحد، طبعي سرحد اباسین اوسېدلی دی. د 19مې صدۍ چې څه وخت په پانیپت کې افغانانو، پښتنو، مرهټه یو ډېر لوی طاقت په هندوستان کې پیدا شوی و، دوی ماتې ورکړه. فرنګیان په دې پوه شوه چې د هندوستان یا زموږ د بر صغیر یا د سب کانټیننټ چې ورته وایي چې د دې محوري قوت افغانستان دی، او چې تر څو وخته موږ افغانستان ټوټې کړی نه و، افغانستان هم کمزوری کړی نه و، موږ په هندوستان کې حکمراني نه شو کولی. سیک فرنګای او شاه شجاع سره کښېنوست، دغو درې یو معاهده وکړه په منځ کې. فرنګي دا قول وکړ چې زه به تا حکومت ته رسوم سره د شاه شجاع. معاهده دا و چې پېښور، ډېر اسماعیل خان، ډېر غازي خان دا یې سیک ته پرېښودې، دا سیمه سیند او بلوچستان دا به فرنګي ته پرېښود. شاه شجاع سره به دوی کومک کړ، د کابل حکومت به کښېناوه. پر افغانستان لومړی برید په 1841، بیا تر 1842 بلکې تر 43. داسې یو اچانک سډنلی خبره نه ده. د دې دپاره چې چا دغه ویوست په پښتنو کې پښتانه دوه ځای څه، د دې دپاره ډېر په تدریج کار شوی. سرحدات چې د زرو کالو شواهد یې موجود دي چې دغه وطن کم سرحدات درلود. اوله چې موږ په خپلو سرحداتو پوه نه شو، موږ خپل سرحدات د تاریخ په اوږدو کې ونه پېژنو، موږ ډیورنډ ته نشو رارسېدلی. او چې موږ ډیورنډ ته راورسېږو بیا دا موجوده کړکېچ چې څونه دي، بیا د دې موږ په هغه بنسټ پوه شو چې باید د دې بنسټ څه دی، دا څه چې زموږ په وطن کې روانه ده، بېچیني ده، دا ټوله له دې سره تړلې ده. نو زه تاسو ته داسې عرض کوم د تاریخ په اوږدو کې زموږ مرختیز برید یا سرحد د هندوستان سره دا دی د آریک شاهنامې د آریک شاهانو څخه چې نن دا 3000 کاله پخوا خبره ده، هم شواهد موجود دي چې زموږ د هندوستان سره سرحد
دغه اباسین دا زموږ طبعي سرحد دی او مارګله دا زموږ له هندوستان سره سرحد دی. بیا له هغه پس کوشاني شاهان بیا زموږ دا بلکې د کوشانیانو په دوره کې زموږ سرحدات ډېر پراخ شو. کوشانیان پر افغانستان باندې بچیان وو. د دې قبیلې اوله نوم د یوچي دا د منځنۍ ایشیا دا را پیدا شوه راله بیا یې دلته په کابل کې خپله شاهي جوړه کړه. دا د افغان وطن شاهان وو کوشانیان هغه ته ویل. کوشانیان یې قبیله وه. آخري شاه چې و کنګشاه د هغه نوم و. دغه دود چې له کابله څخه به د افغانانو د پښتنو باچا په ژمي پېښور ته په دوبي به کابل ته دا دود زموږ له کوشانیانو را شروع شو. د کوشانیانو له دورې څخه د کوشانیانو په دوره کې زموږ د افغانستان سرحدات تر ګنګا او تر جمنا ورسېده، تر نیپاله ورسېده. دا ټول وطن د کابل ځای اداره کېده. د ژمي دارالخلافه یا پلازمینه په پښتو کې پلازمینه موږ ورته وایو. پلاز په پښتو کې تخت ته ویل کېږي چې باچا به پر کښېنوست، دغه ته پلاز وایي کېږي. او مینه زموږ عام لفظ دی. هغه ځای چې د باچا مینه وي، پلاز وي، تخت وي. نو زموږ د ژمي پلاز پېښور د دوبي دا د کوشانیانو دوره وه. بیا له دې پس د باختر او د یونانیانو دوره دا د زراو کالو سرحد دی، دا د سواو نه دی. هم زموږ سرحدات د هندوستان سره کله کله اوښتي دي د یونانیانو د باختریانو په دوره کې. اکثر زموږ دغه اباسین او ټکسله دا زموږ طبعي سرحد و. دلته د ګندهاره تهذیب نوم اخیست کېږي. دا یو شی درته وایم چې موږ په ځینو شیانو کې زموږ ځوانان نه دي مخته سټډي نه ده کړې، ډېر زر وارخطا شي. یا زموږ دلته چې هغه قوتونه چې له موږ خپله ماضي ورکه کړي، له موږ خپل تاریخ ورک کړي، له موږ خپل هویت ورک کړي، نو موږ ناخبره یو. هغه بیا ځای چې پښتانه یا داسې زه دا عرض کوم چې په دې ټوله سیمه کې متمدن خلک پښتانه وو. د هغې ثبوت پروت دی. داسې نه دی چې پر ما باندې پښتون شاونیزم پر ما نه دی سپور. اولنی کتاب چې زموږ په سیمه کې نه بلکې که زه دا درته وایم چې په نړۍ کې تر تورات او تر زبور هم مخکې دی، دا وید دی. وید د پښتون په وطن کې لیکلی شوی دی. یو کتاب چې لیکل کېږي دا د قوم هغه تمدن ښکاره شي چې دا واقع با متمدنه خلک دي. دوم کتاب اوستا ده چې په بلخ کې لیکلی شوی دی. اوستا مذهبي کتاب دی او په هغه کې هغه د وطن تمدن هم معلومېږي. لکه اوس په قرآن کې تمدن ښکاره کېږي د عربو. تمدن شهریت ته ویل کېږي، علم ته، شرافت ته. مدن ټکی چې دی لکه اوس مدینه چې موږ وایو، د دې مدني اصل نوم یثرب دی. دا چې څوک ښاري شکل یې واخیست نو دا مدینه شوه. مدن ښار ته وایي کېږي یا شهریت ته ویل کېږي. یا د باختر او د یوناني دورې دا تاریخ ثبوت دی چې په دا دوره کې په افغانستان کې زر شهره آباد وو او ښه د هغه وخت په تعلیم او په هنر خبر خلک. بیا د کنګشا په دوره کې چې څه وخت کنګشا کوشانۍ بودایي شو، دلته د بودا مذهب زموږ په وطن کې ګندهاره تهذیب چې ورته وایي دا له ټکسلا ځه تر بامیانو پورې دلته ډېر پرمخ ولاړ. دلته د بودا 550 پوهنتونونه جوړ شوه او 80 علومو پکې ویل کېده.
د دنیا مخلوق به راته بودایان دلته به یې داخلي اخیستې. دا پوهنتونونه له ټکسلا تر بامیانو پورې دا د بامیانو مجسمې چې کومې په دنیا کې ډېر مشهور یو دغه و جوړې وې چې شپېته فوټه جګې مجسمې وې، دا د کوشانیانو په دوره کې جوړې شوې. زه دغه د مدن یا د تمدن په حواله چې پښتانه ډېر با تمدونه خلک اوسېدلي دي، داسې نه وو لکه نن حال چې دی. هغه سرحداتو ته ځم چې دا د زراو کالو دا ثبوت دی. په دې کې په اوستا کې، په وید کې یا نور د دنیا کتابونه دي، په دې کې د افغان سرحد طبعي سرحد اباسین اوسېدلی دی. یا یو کتاب دی د دوست شینواري افغانستان په اوستا کې. اوستا دغه کتاب دی د زرتشت اوستا ژبه وه، هغه افغانستان پر 14 ولایتو وشلی دی. مرختیز سرحد یې دا اوسېدلی دی، دا چې موږ اباسین ورته وایو. دغه زموږ بیا په احمدشاهي دوره کې بیا زموږ سرحدات ډېر مخته تللي دي، تر لودیانې ورسېده. لودیانه له دهلي څخه پر نیمې میله ده، دا دوه پنجاب په دواړه د افغانستان په سرحداتو کې شامله وو. دا د احمدشاهي دورې زموږ سرحدات دي. دلته راځو چې زموږ بدبختي ورته ووایو، کار څه ورته ووایو، بیا تر ډیورنډه ځان را رسوو، د ډیورنډ قانوني حیثیت ځان ته معلوموو. لږ دا خبره داسې رانسو چې په 14مه صدۍ کې په یورپ کې د ترقۍ یو حرکت شروع شو چې دې ته نشاط ثانیه وایي. د دې شروعات د ایټالي ځای وسوه چې زاړه حکومتونه یا د هغه ځای د مذهبي خلکو ګرفت د دې په ضد یو تحریک پورته شو، نشاط ثانیه. دغه تحریک د ترقۍ لارې خلاصې کړي، ساینس ته یې لار خلاصه کړه. که څنګه تر دې مخکې د کلیسا حکومتونو پر ساینس پابندي وه، لکه موږ چې دا اوس دلې هم زموږ تقریبا هغه صورت عالم دی. یورپ صنعتي ترقي وکړه او د هغه په نتیجه کې پیداوار یې دونې زیاته شو چې تر خپل د ریاست په سرحداتو کې چې څونه خلک اوسېده د هغو تر کفالت یې پیداوار زیاته شو. ولې ماشین راغی منځته، پیداوار د ماشین په ذریعه ډیر شو، نو دوی ته د مارکیټو ضرورت پیدا شو چې دا خپل پیداوار یوسي او مارکیټونه جوړ کړي، پکې خرڅې کړي. اوله فرنګي تجاران، پرتګالي تجاران، فرانسیسي تجاران، جرمني تجاران دا هندوستان ته راورسېده په 14مه صدۍ کې. دا ټول تجاران په 14مه صدۍ کې هغه ټایم په هندوستان کې د مغولو باچهي و، سلطنت و زوال پذیر. انګریزانو د هغه څخه تجارت لیک د تجارت اجازتنامه واخیسته، په صورت کې د هندوستان په نمر خاته کې یو صوبه ده، صورت ورته وایي. په دې کې یو تجارتخانه جوړه کړه او کمپنۍ یې جوړه کړه، د ختیځ شرکت په نامه یا په انګریزي کې ایسټ انډیا کمپنۍ ورته وایي. دا کمپنۍ یې جوړه کړه، تجارت کړ او د فرنګي تجارانو سرمایه چې راجمع شوه دا نور یې ګډ بې دخله کړه. سوکه یې له هندوستانه ویاسته، فرانسیسیان یې هم ویاسته، جرمنیان یې هم ویاسته، په تجارت کې یې ماتې ورکړه، دوی ته میدان پاتې شو. دغه کمپنۍ چې زوروره شوه، سرمایه ډېره زیاته شوه، بیا په نظامي فوجي شکل او په سیاسي شکل کې بدله شوه. د 19مې صدۍ چې څه وخت په پاني پت کې افغانانو، پښتنو، مرهټه یو ډېر لوی طاقت په هندوستان کې پیدا شوی و، دوی ماتې ورکړه. فرنګیان په دې پوه شوه چې د هندوستان یا زموږ د بر صغیر یا د سب کانټیننټ چې ورته وایي چې د دې محوري قوت افغانستان دی.
او چې تر څو وخته موږ افغانستان ټوټې کړی نه وو، افغانستان هم کمزوری کړی نه وو، موږ په هندوستان کې حکمراني نشو کوی، موږ هندوستان نشو نیوای. دا پلان دوی وسنجاوه. دا د پانیپت له جنګه بعد له 1902 څخه چې پرنګای په دې پوه شو، هغه دغه ویشننه وکړه، دا انالایسیس یې وکړه چې د هندوستان نیول د افغانستان په موجودګۍ کې ګران دي. نو دوی خپل پلانونه واچول. هندوستان هم دا ټیم ډېر ضعیف سوی و، د مغولو ګرفت ډېر کمزوری سوی، جلا جلا ریاستونه په وجود کې راغلي، رامپور ریاست و، میسور ریاست و. دغو ټولو دا وخت 18مه صدۍ را نږدې شوه، راله 19مه ووته، پرنګای هلته ډېر هیوي سو. دغو کابل ته اپیلونه وکړه چې زموږ کومک، موږ هندوستان له پرنګیانو خلاصول. غلام محمد نواب غلام محمد روهیله په خپله کابل ته راغی، د رامپور نواب و. شاه زمان ته دا ټیم د احمدشاه بابا د نمسي حکومت و، 1801 چې زمانشاه و. دغه دا محفل وکړ، میسور ټیپو سلطان هم ورته وکړ. د کار شروع کړ چې موږ دغه لښکر ټول کړو او پرنګیان وباسو له هندوستانه. پرنګیانو دا کار وکړ چې پرنګیانو خپل یو سفیر ولاړه ایران ته، قاجاري باچایي ته، مالکم د هغه نوم و. هغه ته یې ډېرې پیسې ورکړې، ډېر طلا. په قاجار د ایران په باچا دا قرارداد لاسلیک کړ چې که چېرې پر هندوستان برید کېږي، افغانستان پر هندوستان برید کوي، ایران به پر افغانستان برید کوي. هغه دا ورسره ومنله، دا یې ورسره قرارداد که لاسلیک یې. شاه زمان څو وار لښکر راټول کړ چې لاهور ته به رسېده، دلته به پر هرات برید وکړ ایران، درته به دی راوګرځېده. په هرات کې هغه ټیم یعقوب خان د میرنی ورور و، والي و، بیا د ازادۍ اعلان وکړ، خو بیا د هرات ونیو، دی وتښتېده ورار ایران ته. ورسره یو وزیر فتح خان و چې د دې سدوزي د بارکزي کالم مسرو د پاین زوی و، د جمال خان مسای و، چې بیا دغه اخري پاڅون یې داود چې د انقلاب په شپو کې شهید. دا هم ایران ته تللي. نو د قاجار دوی سپر جوړ کړ، دوی ته پیسې ورکړي چې شاه زمان به دورې لښکر ټول کړ، دوی به پر هرات برید وکړ، هغه به بیرته راوګرځېد. یو ګیم خو دا شروع شو، د هندوستان د دفاع دپاره پرنګیانو دا طریقه جوړه کړه. بله طریقه یې دا وګرځوله چې هغه وخت شاه زمان رجیت سینګ د شاه زمان والي و، د کابل ټاکلی شوی و. رجیت سینګ ته یې پیسې ور ډېرې کړې، فوجي مرستې یې ورسره شروع کړې. په رجیت سینګ یې د ازادۍ اعلان وکړ. نو پنجاب ریاست یا د افغانستان په مخ کې د هندوستان د دفاع په طریقه یو سپر وګرځاوه، دا یې ورکړه. بل یې په افغانستان کې ځننه مداخلتونه وکړه. په افغانستان کې کورنۍ جګړې هم رالې، د سدوزیو د بارکزیو په خپله د سدوزیو ورونو په مابین کې. په 1812 کې د پرنګي په مرسته چې ټول نظامي قوت د پرنګي ورسره و، توپچي، جرنل، صوبهدار، کرنل، دا ټول نور دا پنجاب و، دا ختیځ پنجاب او پریوتیز پنجاب چې اوس په پاکستان کې دی، نیم په هندوستان کې، دغو لښکر راټول کړ. په افغانستان کې دا ټیم ډېره خبره ویجاړه سوې وه. پر افغانستان یې برید وکړ په 1812 کې. اوله وار د اټک کیله یې ونیوه. د اټک په کیله کې کوم جرنیل و، د هغه نوم و جانداد خان. په 1818 کې پېښور سقوط کړ.
په 1809 کې شاه شجاع یعقوب خان ونیو کابل. شاه شجاع وتښتېد ولاړ لورینې ته. شاه شجاع د زمان خان ورور. په 1810 کې سیک دا وطنونه ونیوه. د افغانستان ریاست د پنجاب یې ټول ونیو، ملتان یې ونیو، ډېر غازي خان یې ونیو، ډېر اسماعیل خان یې ونیو. دا ځانځکې را ونیوې. سیک پیرنګای او شاه شجاع سره کښېنوست، دغو دریو یو معاهده وکړه په منځ کې. پیرنګي دا قول وکړ چې زه به تا حکومت ته رسوم. سره د شاه شجاع معاهده دا و چې پېښور، ډېر اسماعیل خان، ډېر غازي خان دا یې سیک ته پرېښووې. دا سیمه سیند او بلوچستان دا به پیرنګي ته پرېښوو. شاه شجاع سره به دوی کومک کړ، د کابل حکومت به کښېناوه. د دغې معاهدې په چوکاټ کې پیرنګي او سیک دواړو مخه ورسره وکړه چې اکثر پیرنګی و. سلا د پیرنګي و، جرنیل د پیرنګي و، دا ګډ شیان د پیرنګي و. پر افغانستان یې برید وکړ. پر افغانستان چې برید وکړ نو پیرنګی په دې خوشحاله و چې که شاه شجاع زه هلته کابل کې کښېنوم دا به زما لاس پوڅی وي او دا وطنونه ماته راځي. نو دا وخت دوی فارورډ پالیسي ډیزاین کړه، پر مخ تګ. پر افغانستان لومړی برید په 1841، بیا تر 1842 بلکې تر 43 پیرنګي کابل ونیو، کندهار یې ونیو، غزني یې ونیو. 9 میاشتې یې حکمراني وکړه. له 9 میاشتو پس افغانان راټول شوه. پر قرآن یې لاس کښېښو. په کابل کې 3 کسه د لښکر مشرانو، عبدالله خان اڅکزی، امین لوګری او موجودالدین خان د کوه دامان، دا د لښکر مشرانو د پیرنګي خلافي بغاوت وکړ. پیرنګی را په مخه کړ، د کوه دامان ځای هم را ویوست، د وردګو ځای هم را ویوست. آخر پیرنګی راغی د شیرپور په چاونۍ ننوته. شیرپور د کابل سره دی. له دا ځای هم پسې را ویاست. دا چې کومه دره راځي جلال آباد ته اوبه راوځي، دا ډېر تنګ غرونه دي. خو زه دا درته وایم د پیرنګي 20,000 فوجو جدیده سلا ورسره وه. د درونټې په تنګي د آخري تنګی دی چې جلال آباد ته وځي. یو ډاکټر مکناټن ووت ژوندی، نور ګډ مړه شوه په دا ناوه کې، او هغه هم په مټه کې لګېدلی. پیرنګي شکست وخوړ په میدان کې. هم یې بیا په کندهار کې وخوړ، هم یې په غزني کې وخوړ. دا اولی جنګ و. پیرنګی ولاړ شاته. امیر دوست محمد خان د دوی په قید کې و. امیر دوست محمد خان یې را خلاص کړ، د وزیر اکبر خان پلار و. دا یې پر تخت کښېناوه. خو د امیر دوست محمد خان داسې یو عجب ورونه و، افغانستان یې 12 ټوټې کړ. 12 ټوټې داسې و چې هر یو جلا جلا والي و، خپل ټکس یې ټولاوه. د امیر دوست محمد خان دغه وخت یو شعر هم دی، دا یو سر مې یاد دی چې راپاته یو کابل دی، یا بل سر مې هیر دی. دا یې کښېناوه. د افغانستان حکومت پیرنګیانو دې ته را مجبور کړ چې تیت الحمایه یې کړ، زیر دست یې کړ. د افغانستان باچا د امیر په نامه شو. دې ته امیري ویله کېده چې داخله پالیسي او خارجه پالیسي دا دواړه د پیرنګي سره وي. بیا له هغه پس چې څه وخت